ورونو د روجي په احادیثو کې ډیر زیات ثواب ذکر دی چې روجهدار ته الله دومره اجر ورکوي چې هغه اجر بل چاته نه ملاویږي د هغې د خولې بدبویي الله ته د مسکو د خوشبویي نه بهتره ده روجه هر عبادت الله د لس چندو نواله تر 200 چنده پورې زیاتی لیکن د روجې ثواب به حساب ورکوي د الله د عظمت سره چې څومره مناسب یو سړی وایي چې یاره ماته تکلیف دی ما منې ولږه غالبه کېږي زه د روجې طاقت نشم لرلی چې زه د نفلي روجې ونیسم خو شوق مې شته دی چې دا اجر ماته هم حاصل شي نو ارحم الراحمین ذات د اجر ګټونکي بندگان ثواب ګټونکي بندگان ثواب ته جذبه کېدونکي بندگان چرې نه محروم کوي هغې ته پوره پوره ثواب ورکوي نو که یو سړی دا غواړي چې روجه دې ونه نیسم او دا ثواب دې زه حاصل کم یو لنډ چانس یو بهترینه موقع موږ ته رب العالمین راکړې ده هغه دا ده چې یو روجهدار ته د روجه ماتې انتظام وکړه تا ته به دومره ثواب میلو شي لکه تا چې دا روجه نیولې یو روجهدار ته لږ کجورې ورکړه خوراک ورکړه روجه ماتې ورکړه تا ته به دومره ثواب حاصل شي لکه تا چې بلکل روجې نیولې وي زید ابن خالد الجهنی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء چې یو روجهدار ته روجه ماتې ورکړه دومره ثواب کیږي لکه د چې خپله روجه نیولې وي او د هغه د اجر نه څه شی کمیږي نه هغه ته به هم د هغه اجر پوره پوره میلاویږي